نو دا پرفیکشنیزم داسې دی کنه چې د دې یو خدای چې زه خپل دا کوشش کوم چې زه پرفیکټ شم او زه 100% دا کار وکم چې یو خدای فائدہ را چې زه دا کوشش کوم چې زه خپل 100% ورکم نه کو 100% دین خیر د نږدې خو ورته يم خدای نقصان نه ساید افیکټ دی ا ساید افیکټ دا دی چې کوم لکان دا کوشش کوي چې زه خپل دا کار بالکل 100% وکم او هغه کله 100% نه کینه بیا ځان بلیم کوي چې دا ولې زمانه دا کار ټیکو نشو او دا بل کڅو ګره ټیکو کوما ټیکو نه کو داسي دویم پکې دی دای کنه دک پرفیکشنیزم چې دی کمال پرستی نه دا سوسایټي سره لینک تا چې سوسایټي ستانه چې کوم نه تا پرفیکټ غواړي او چې ته کوم کار کین هغه وي چې دا پرفیکټ وکي نه حالانکه چې ته خپل کوشش کوي خو تیم نشي کولای نه بیا سوسایټي په تابع ورته وي لکه دې دا چې تاسو کوم خبر او کړی چې یو لکته یو بار لاړو نه خو خپل نه خو هغه نه هغه مور پلار چې کوم ایکسپیکټ کوي هغه هاي ایکسپیکټیشنز دي هغه پرفیکشنیزم هغه انا هغه مور پلار هغه ځای کې غریدل غوړي او هغه هغه ځای ته نشي دي نو په دې ماشوم باندې هغه پریشر راشي نه سټرس پیږي کوي لکه دا په زموږ په کالجونو په سکولونو کې هم کنه د ډیر زیات واړو په دې ونه باندې ډیر زیات هغه یادول کوي بیا یادول کوي چې ته ورته وایي چې ولي و یاره پلار امور راته وایي چې ته به دوره نمبر یې اخلي نو دا د امور پلار پرفیکشنیزم غواړي او دا هغه ساید افیکټ په نقصان هم دی بیا